یاره نوی موبایل مې اخیستی دی ته درځه چې دل محمد ته یې ښکاره کړو. یاره دل محمده نوی موبایل مې اخیستی دی چې ورته وغږېږم پر د لاک ودرېږي. شو لاک چې خالي ورته وغږېږې لاک پر درېږي ته لاک پر ودروه. زه بیا اوس پر ودروم. هی خو لاک دې پر ودروئ. ته بېغمه شه دا لاک به اوس په خپله خلاص شي. نظر محمد څونه یې خطا کړی د 2000 روپو موټرسایکل یې په 15000 روپۍ درکړی دی یاره. نیم خطا کړی هغه مې خطا کړی دی غږ مه لره اوس یې په راخبرې هغه بیا څنګه ټینکۍ پل د پټرولو ډکه ده. اشه تا محمد د تا له پلار څو خرڅه درکوي؟ یاره ما ته خو یو 100,000 روپۍ راکوي د میاشتې. ماشاءالله ډېرې پیسې درکوي. اشه نظر محمد د تا له 100 روپۍ پلار خرڅه درکوي. یاره ما ته 1,500 روپۍ راکوي. اشه ته دا راته وایه تا ته څو درکوي؟ یاره موږ چې په کور کې پرېښیم دغه یې پر موږ باندې ډېر غټ احسان دی. ای ماما ولې برناکه سوځې خو ما ترې راکړه زما غریب خو به یې څه کار په وشي. سوځه مې نه د انجن یې څه ګرمه شوې ده د سړي اوبه مې پر توی کې سړی د انجن به یې څه ټنډه شي. داسې موټرسایکلان مه وتې ماما ما ترې راکړه. السلام علیکم ملګرو نن مې داسې زبردسته شاعر راوړی دی چې دی ډېره زبردسته بې انتها زیاته ښایسته شاعري کوي چې د دغه یو شعر په صحیح معنا وایرل شوی دی بې انتها زیات ډېر وایرل شوی دی. نن به دی هغه شعر خامخا موږ ته وړاندې کوي ملګرو. دا شعر خامخا در سره واورئ لکه څنګه نظر محمده. بالکل دا زما دا شعر خو خلک لیوني کړي دي. بس دا یو شعر ورته ډالۍ که. و یار مې نادان دی نه پوهېږي. وا 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 یار مې نادان دی نه پوهېږي. وا 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 د میټایي پر ځای کرت راوړي دي نه. یار نظر محمد له د سکوله مې دونه زړه تنګ شوی دی دونه زړه تنګ شوی دی چې یاره زیاته څه درته ووایم. یاره سکول ګر سره خوند نه راکوي یاره یو چم هم خو راوښیه یاره چې د سکوله څه چټۍ وکړمه. چټۍ کوې؟ او یاره نیکه دې ستا؟ او نیکه مې ستا. بس بیا خو نو کار جوړ دی. څنګه کار جوړ دی یاره؟ نیکه دې ستا بس یو ډز ترېنه پورته کوه. No.